زمونږ پوښتنه دا ده چې تاسې په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې د استخباراتو د معلوماتو په بنیاد وسلوال وژنئ، نو دغه وسلوالو ملګري چې هلته در روان شي، دغه ستاسې اخبارات هغه ورځې هغه وخت افیم خوري، هغه وخت اوده وي، هغه وخت نشه وي، هغه وخت په کور کې وي، هغه وخت پروګرام له تللی وي، حج له عمرې له تللی وي، لامبل له تللی وي. دغه استخبارات دغه وخت څه کوي؟ پاکستان ومنله چې په پکتیا، پکتیکا او کونړ کې عملیات او بریدونه کړي دي. هم نن له افغانستانه خبرونه راغلل چې د شپې ناوخته د پاکستان هوایي جیټ الوتکو په افغانستان کې بریدونه وکړل. د دې خبرونه به تاسو په مطبوعاتو کې لیدلي وي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ په خپل ټویټر یا ایکس پاڼه باندې یو اوږد تفصیل ورکړ چې دا کار دوی کړی دی، خو هغه داسې و چې دا کار دوی د ځانګړو ځمکني عملیاتو لاندې وکړ او هغه بیا خپل دلایل وایي. هغه دا هم دا وکړي چې 15 وسلوالې وجلې دي. البته په افغانستان کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه سیمو کې ځایي ولس په نښه شوی دی، وسلوال نه دي په نښه شوي. وسلوال دي که ځایي ولس دی، په دې به زه بیا بحث وکړم. خو تر اوسه پورې چې دا پروګرام دا د ریکارډ کوم په امریکا کې د مازدیګر 15 بجې دي، تر دې دمه د افغان طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد بیان نه دی راغلی. داسې کوم بل اکاونټ هم ما تر اوسه نه دی لټولی چې په هغې بیان راغلی وي. موږ په تمه یو، په انتظار یو چې هغه څه بیان ورکړي. البته په وروستیو کې د افغان طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد یو بیان ورکړی و د کابل په هوایي ډګر چې اوس به څوک په افغانستان کې د حملو جرأت نه کوي. او د هغې وروستو مطبوعاتو دا دعوه وکړه او بیان یې ورکړ چې په ډیورن کرخه باندې د افغان طالبانو د هیبتي قطعې په نوم باندې 8000 کسیز ځانګړی ځواک جوړیږي چې دا به د افغانستان د خاورې دفاع د ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش وسلوالو نه کوي. خو د هغې وروسته 2 ځله پاکستان په افغانستان کې برید وکړ. تازه برید پاکستان په افغانستان کې چې په خپله پاکستان منلی دی د پاره چې کومه پلمه کارولې دا غدا ده چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او د کراچۍ د پاکستان رینجرز سیند په کیمپ د وروستیو ترهګریزو بریدونو وروسته پاکستاني امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پاکستان افغانستان پولې په اوږدو کې ځمکني عملیات کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پولې په سرحدي سیمو کې د جماعت الاحرار او د فتنه الخوارج په نوم د یادو شو وسلوالو ډلو په پټن ځایونو هدفمند بریدونه شوي دي او د پاکستان په وینا 9 وسلوال پکې وژل شوي دي. د ډیورن په کرغړنه کرخه پاکستان وایي چې د افغانستان او پاکستان په پوله دوی ځمکني عملیات وکړل او دغلته ترهګر په نښه کړل. له پاکستانه یو پوښتنه بیا چې په مطبوعاتو کې کیږي هغه دا ده چې تاسو په افغانستان کې دومره قوي معلومات لرئ، د هغو ځایونو درته معلوم دي، مرکزونه درته معلوم دي، د هغو مقامونه درته معلوم دي، له هغه ځای د څنګه در روان شي. یعنی په کیمره کې تاسو وینئ، تاسو استخبارات هغې درته وایي، تاسو په ډرون وینئ، تاسو د شپې کوم ټکنالوژي لرئ په هغې وینئ چې دی له هغه ځای در روان شي، ټوپک غاړې ته واچي، ګردنۍ واچي، په بریتو باندې لاس ووهي، شمله په سر کې ځان مرګي جیکټ واچي او له هغه ځای روان شي، هی په قلاره غوړو زړو سڼو لا دی ټال ورکوي او در روان وي، در واوړي تاسې پاکستان ته اسلام آباد پورې در ورسي او بیا هغه 300 کیلومتره یعنی د پېښور نه تر کراچۍ پورې 300 کیلومتر د سفر وکړي. په ګاډو کې ځي، پیدل ځي، په جازونو کې ځي، په ټرکونو ځي، په خرو ځي، په کچرو ځي، په سیندونو وراوړي، په دشتو وراوړي، په بازارونو کلو وراوړي، په چیک پوسټو وراوړي، نسوار پکې کوي، سګرټ پکې سکي، خوراک پکې کوي او هغه کراچۍ ته ورسي او هغه په کراچۍ کې حفاظتي بندوبست او ندي بندوبست او ماموریت مات کیو. د رینجرز هډ کوارټر سره خواته په ګلستان جوهر کې د رینجرز مرکز ته ورسي ولته 14 وکي او خلک مړ کی.
نو دا ولې نه رانیول کېږي؟ که تاسې په پکتیا کې، که په پکتیکا کې، که تاسې په کونړ کې د استخباراتي معلوماتو، یعنې څنګه چې د پاکستان د ویان دا خبره کوي، د پاکستان د ویان تر مخه چې دوی دوی سره وایي چې دقیق معلومات وو، نږدې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ. نو دا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ باندې تاسې تر کراچۍ پورې د دې خلکو سار ولې نشئ کولی؟ ولې نه کوئ؟ ولې دې ته انتظار کوئ چې د کراچۍ ته ورورسي، اسلام آباد ته ورورسي، ځانونه وچوي، تاسو مړه کړي او بیا وتښتي او تاسې پکې بیا یو کس ژوبل ونیسئ او هغه کس عثمان علي تاسو ته بیا وایي چې صاحب ماته په افغانستان کې قاري صاحب چې د ټریننګ را کړی وو او قاري صاحب بیا زه راولېږلم او جیکټ را پکاړه که یعنې د ډان اخبار نه خبردار دی. دا یو ډېره بنیادي پوښتنه ده چې د پاکستان د پوځ د ویان د پاکستان د اطلاعاتو وزیر یې تر اوسه کوم واضح ځواب نه دی ویلی. البته ملګري ملتونه وایي چې د پاکستان په حملو کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د 380 نه زیات عام افغان وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان، جنکۍ والکان او عام افغان وګړي شامل دي. او د دې خبرې د پلټنو داوا کوي، غوښتنه کوي. پاکستان البته وایي چې دوی هلته وسلوال وژلي دي، نن هم په دې حمله کې د 9 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. نو دومره کره قوي دقیقه دعوه چې دی کوي پاکستان، یې لازمه خبره ده. دوی د خپلو معلوماتو په بنیاد دا خبره کوي چې معلومات لري، خو دا د دوی دعوه ده، خرابه ده، ناسمه ده، سمه ده، څه چې هم دي. زموږ پوښتنه دا ده چې تاسې په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې د استخباراتو د معلوماتو په بنیاد وسلوال وژنئ، نو دغه وسلوالو ملګري چې هلته در روان شي، دغه ستاسې اخبارات هغه ورځې هغه وخت افیم خوري، هغه وخت اوده وي، هغه وخت نشه وي، هغه وخت په کور کې وي، هغه وخت پروګرام له تللی وي، حج له عمرې له تللی وي، لامبل له تللی وي. دغه استخبارات دغه وخت څه کوي چې تاسو ته دا معلومات درکوي چې ټوپکواله ورشه ټینک ته وخیجه او ورشه په افغانستان کې د طالبانو د جماعت الاحرار پټ ځایونه دي، هغه په نښه کوو. تاسو بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر بریتاوي چې موږ په افغانستان کې تر هغه وسلوال مړه کړل او فتنه الهندوستان او فتنه الخوارج مړ کړ. نو لازمه پوښتنه ده چې د پاکستان د استخباراتو په بنیاد باندې د حملې دا دعوه دی کوي، نو پوښتنه به تم کېږي. دا پوښتنې ته پاکستان ځواب نه دی ویلی او ځکه ورته نه دی ویلی چې شاید د پاکستان سره دا ځواب نه وي. د مولانا فضل الرحمن تر مخه طالبان خو په پاکستان کې دي، د مولانا فضل الرحمن تر مخه طالبان په بنو ډرسپل خان کې دي، د مولانا فضل الرحمن صاحب تر مخه پرتوک د سوړي راوړو چې هر سوړه د ګنډم جړه راځي نه. هغه وایي چې ستاسو نه پولیس تاڼې نیولې دي، ستاسو نه پوځي مرکزونه نیولې دي. په دغه سیمه کې د بشري حقوقو تنظیمونه هم دا خبره کوي، په دغه سیمه کې د خوشحال خان کاکړ هم دا خبره کوي، په دغه سیمه کې ملتپال نور ګوندونه هم دا خبره کوي چې سیبه ترهګر دلته دي، په پښتونخوا کې دي، په بلوچستان کې دي. تا ورته بازارونه ورکړي دي، تا ورته ځایونه ورکړي دي، تا ورته ګډ طالبان وایي. او دا خبره د پاکستان د پښتونخوا اعلی وزیر وسني سهیل اپریدي هم څو ځله تکرار کړې ده او دا خبره پخوانی اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم کړې وه. او دا خبره د پښتونخوا په ایوان کې، په اسمبلی کې تمامو سیاسي ګوندونو، حکومتي او غیر حکومتي، ملت پالو، مذهبي، ټولو په شریکه کړې ده چې د پښتونخوا په سیمو کې روان پوځي عملیات او د دې تر هګرې په نوم جګړه مشکوکه ده، پوځ دې له دې ځایه وځي. پاکستاني ولس، ملتپال، مذهبي ګوندونه داسې وایي. پاکستان وایي چې تر هګر په افغانستان کې پټ دي، د افغانستان خاوره فتنه الخوارج چې ټي ټي پی ده او فتنه الهندوستان چې بي ال اے دی، د هندوستان په لمسا د طالبانو په خوخه د پاکستان خلاف کاروي، پاکستاني پوځیان وژني. د کې شک نشته چې پاکستان کې په پوځیانو بریدونه شوي دي، په باجوړ کې، په چترال کې، په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په بنو کې، په ډرسبل خان کې، په پیښور کې بریدونه کېږي. او دغه بریدونه چې دي په دې کې پوځیان هم وژل کېږي، په دې کې امبولانس هم وژل کېږي، په دې کې مرګ ژوبله به راوړي. او د کراچۍ د برید ذمهواري خو په خپله جماعت الاحرار ډلې ومنله چې دا کار هم کړی دی. البته زما پوښتنه دا ده چې جماعت الاحرار د کراچۍ د رینجرو دفتر ته، یعنی د رینجرو دفتر چې کوم دی سند رینجرز، که څوک دا فکر کوي چې دا یم عام امنیتي ډله ده، کمزورې داسې نه ده. دا رینجرز چې دي د دې
قماندانی چې ده د پاکستان د پوځ یو دوستوریز جنرال کوي. شمریز علي خان جنرال شمریز علي خان تنولی دا وخت هغه مشر دی. د دې نه مخکې اپردی صاحب مشر و. د دې نه مخکې جاوید ضیا یو پوځي جنرال چې بیا لیفټیننټ جنرال جوړ شو او په بلوچستان کې د صدرن کمانډ کور کمانډر جوړ شو. ما ورسره په خپله یو سفر کې یو ځای په 2005 کې تر د هندوستان د بارډر یا پولې پورې لاړم په هلیکاپټر کې او اوریدل به هم نه وخت د ماشینم لګولې دا اوریدو د 0 پوینټ په نوم باندې په ترپار کړ چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ریلوے کم لار جوړېده بیا خلاصېده دا غي د خبرونو د پاره ځلم. نو ماته ویل چې دا رینجر سي کوم عام پوز دی دا تربیه شوی پوز دی مطلب اکوپټډ دی نوی تازه ماشینان لري هلیکاپټر لري د سلیری زره عسکر لري ټینکونه لري بختربري لري او دوی په سند کې د سند پولیسو د کومک نه علاوه د وفاقي بلډینګونو د تنظیم نه علاوه کچري جنگ جوړ شي نو په سند کې د هندوستان سره په پوله باندې د پوز پتوګه کاروم کوي نو دا کوم عام ځواک نه دی. بالکل جوهر ته منځ ته ورسېدل وسلواله هلته حمله وکړه. لدین وړاندې په پاکستان کې په پوځي مرکزونو د بحریه په مرکز په کراچۍ کې په کارساز کې حمله شوې ده په جی ایچ کیو حمله شوې ده. دې نه شک نشته دی چې په تیرو 20 کالو کې په مختلفو مهمو مرکزونو د پاکستان کې حملې شوې دي. خو پاکستان به دا خبره د کال 2022 نه وروسته مخکې کلم نه کوله چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېږي. هغه وخت په پاکستان تور و چې پاکستان خاوره چې ده هغه په افغانستان کې د حکومت او د ناټو ائتلافونو د خلکو خلاف. اوس پاکستان اپوټا بل شان دا واقع وشو چې پاکستان د افغانستان خاوره د دښمن د خاورې په سترګه ګوري او پاکستان وایي چې په پاکستان کې د دې بریدونو په شا باندې د افغانستان خاوره ده. او وګړي سوله وجل شوي دي د شپې برید شوی دی د دې تر اوسه پورې نه دی شوی په 3 ولایتونو کې البته پکتیکا پکتیا کونړ کې پاکستان په خپل وی چې دوی بریدونه کړی دي. پاکستان وی د ځمکني عملیاتو داري بریدونه کړی دي. مزاحي مطبوعات وی چې هوایي جهازونه جنگي جهازونه راغلي دا بریدونه شوي دي. شپه ده البته تر اوسه پورې ذبیح الله مجاهد زب اخري ځل یو ور بیا د پروګرام د ختمېدو مخکې دا دغه پاڼې ته ورشمه مطبوعات بم وګورم چې دا غول خوا تر اوسه پورې داسې کوم بیان چې دی د هغه د 8 ساعته مخکې اخري بیان چې و هغه د ریګولر میټینګ اف د اکونومیک کمیشن واز هیلډ ټوډے سنډے یعنی په د اتوار په ورځ چې هلته کومه 8 ساعته مخکې غونډه شوې ده هغه بیان دی. دې نه پرته کوم بیان تر اوسه پورې ماته مخې ته نه دی راغلی. البته د پاکستان شوي دغه پوښتنې چې تاسو په افغانستان کې د استخباراتو د معلومات په بنیاد باندې وسلوال وژلی شئ نو دغه د استخباراتو د معلوماتو په بنیاد باندې په خپله خاوره د خپل ولس حفاظت ولې نه شئ کولی. همدا غوښتنه امیر خان متقي ذبیح الله مجاهد او ملا یعقوب او نورو کړې ده چې پاکستان باید د خپل کور د حفاظت او د امنیت ذمہواري په خپله وساتي په ځای د دې چې په افغانانو یا په افغانستان باندې ټول پورې کړي. هندوستان نن د پاکستان پر رینجرز باندې چې کوم برید شو د هغې تور پاکستان په هندوستان ور پورې کړی و هندوستان دغه تور رد کړی.